بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترمو لیدونکو او اوریدونکو، دا زمونږه لومړی درس دی د ثقافت اسلامي چې د عقیدي مضمون په سلسله کې لومړی درس شروع کوو. د لوړو زده کړو د وزارت د لایحې مطابق د نوي کاریکولم رسولو سره، یعنی پوره کولو سره، د ثبت او د ثقافت اسلامي د مضامین د ثبت کولو او هغه عام کولو چې د نور پوهنتون نه هم استفاده وکړي او د دې نه ګټه واخلي. نو د ننګرهار پوهنتون د شریعت پوهنځي د ثقافت اسلامي څانګې د عقیدي مضمون یا د اسلامي نړۍ لید مضمون دا ما ته حواله کړی دی. نو د هغې په سلسله کې موږ به د ثقافت اسلامي د عقیدې د مضمون درسونه تقریبا چې ټول 14 درسونه راځي په هفتهوار شکل تاسو ته وړاندې کوو. غواړو چې د دې نه زموږ ګران محصلین هغه ګټه واخلي او خپلو درسونو کې ترې ګټور او ښه معلومات لاسته راوړي، موثق معلومات لاسته راوړي. نو شروع کوو. اول په لومړني درس چې هغه د ثقافت اسلامي هغه مقدماتي خبرې دي چې هغه د ثقافت څه ته ویل کېږي او ثقافت ځانګړتیاوې، د ثقافت ارزښت، په هغې باندې بحث کوو. نو زموږ د لومړني درس عنوان دی د ثقافت اسلامي په هکله مقدماتي معلومات او د ثقافت اسلامي خصوصیات یا ځانګړتیاوې. نو په دې درس کې موږ په لاندې نقطو یا لاندې درس موضوعاتو باندې بحث کوو. اول درس چې دی هغه د ثقافت اسلامي لغوي او اصطلاحي پیژندنه ده. دویم عنوان چې دی هغه د ثقافت اسلامي ارزښت او اهمیت دی. دریم عنوان چې موږ سره دی هغه د ثقافت اسلامي ډولونه دي. او څلورم عنوان چې موږ سره دی هغه د ثقافت اسلامي ځانګړتیاوې دي. راځو اول عنوان ته، د ثقافت اسلامي لغوي او اصطلاحي تعریف. ثقافت لکه څنګه چې تاسو ته پته ده عربي کلمه ده، قرآن کې استعمال شوې ده ځای په ځای باندې. حیث ثقفتموهم او اما تثقفنهم فی الحرب فشرد به من خلفهم. عموم ثقافت اسلامي په لغت کې د عربي لغت پوهانو په دوو معنو سره استعمال کړی دی. اوله په معنوي چارو کې سمون ته وایي، یعنی په معنوي چارو کې د انسان سمون، لکه د ذکاوت په معنی راغلی دی، د هوښیارتیا په معنی راغلی دی، د ځیرکتیا په معنی راغلی دی، همدارنګې د کامیابۍ په معنی راغلی دی. حیث ثقفتموهم دا په قرآن کې هم دغه معنی باندې چې کله ته په هغې باندې کامیاب شي، په هغې منده کې د کفارو په هکله نبي صلی الله علیه وسلم ته خطاب کړی شوی دی. نو هغه بیا په هغه کوم ځای کې تاسو منده کوئ هغې ته خپله سزا په خپله سزا یې ورسوئ. نو ثقافت په اولنۍ معنا په معنوي چارو کې سمونوالی، هغه په د هغې لاندې دغه ټولې ځیرکتیا او هوښیارتیا، دغه د کامیابي، دغه کلماتو یا دغه معنو باندې راغلی استعمال شوی دی. دویمه معنا چې ده په لغت عربي کې هغه په معنا د مادي او حسي چارو سمونتیا. ظاهري چې کوم حالات یا حسي چارو یا مادي چارې چې دي په هغې کې سمونتیا معنا استعمال شوی دی. لکه مثلا عربان وایي سقف الشیء اقام اعوجاجه وسواه. وایي دا شی برابر شو، سقف الشیء وایي د هغې کوږوالی برابر که. نو په دغې معنا باندې د هر څه چې ظاهري شکل یې برابر وي هغې ته تثقیف ویل کېږي یا ثقف ویل کېږي. نو دویمه معنا د ثقافت دا ده چې دا په معنا د مادي او حسي چارو کې سمونتیا په معنا راغلی دی. معنوي چارو په معنا کې راغلی او د مادي او حسي چارو کې سمونتیا په معنا هم استعمال شوی دی او راغلی دی. نو کله چې موږ وایو چې دا پلانې مثقف انسان دی، مثقف سړی دی، معنا دا چې با علم دی، هوښیار دی، مهذب دی،
دغه ټولې معنی په هغه باندې تطبیقیږي. دویمه دغه ته راځو چې په دې د ثقافت هغه اصطلاحي تعریف. ثقافت اصطلاحي تعریف څه شی دی؟ ثقافت په اصطلاح کې علماو د دې مختلف ډوله تعریفونه کړي دي. عموم که سړی د تعریفونو کې نظر وکړي او هغه راواخلي نو هغه کوم مفهوم او مقصد چې هغه د ټول نه یو دی، خو الفاظ بیل بیل استعمال کړي. د دې وجه نه موږ د هغې نه یو مجموعي تعریف جوړ کړی دی چې هغه د ټولو هغه تعریفونه چې د ثقافت په هکله علماو ذکر کړي دي د هغې نه عبارت جوړي. هغه د ثقافت هغه خلاصه تعریف ته جوړېدی شي. لکه مثلا موږ وایو چې ثقافت په اصطلاح کې د اسلامي عقایدو، احکامو، اخلاقو او نورو دینی علومو مجموعې څخه عبارت دی. بیا یې تکرارومه، اسلامي ثقافت د عقایدو، احکامو، اخلاقو او نورو دینی علومو مجموعې څخه عبارت دی. اوس راځو د شرح تعریف ته. لکه مثلا عقاید، لکه موږ چې دا اوس نن سبا انشاءالله راتلونکي درسونو کې به په دې باندې بحث کوو، یا اسلامي نړۍ لید. په دې کې د اسلامي عقاید بیانېږي، د هغه چې که په الله باندې ایمان دی، که په ملایکو باندې ایمان دی، په کتابونو باندې ایمان، یا د هغې متعلق چې څونه دي په ورځ د آخرت باندې، په تقدیر باندې ایمان، دا ټول په دې کې استعمالېږي. یعنې هغه ایمانیات چې دي هغه ټول په دې کې استعمالېږي، هغه د عقیدې مسایل دي، هغه په ثقافت اسلامي کې بیانېږي. او انشاءالله زموږ درس په ټول په ایمانیاتو باندې راڅرخي او په هغې باندې به راغونډېږي انشاءالله. دویم دغه پکې راغلی احکام. اوس احکام دا په ډېرو د عباداتو احکامو ته شاملېږي، د معاملاتو احکامو ته شاملېږي، د کورني ژوند لکه نکاح او طلاق او داسې نور مسایل چې هغې پورې متعلق دي هغې ته شاملېږي. همدارنګې اقتصادي نظام، سیاسي نظام چې انشاءالله زموږ د ثقافت اسلامي دغه 8 مضامین چې په عصري پوهنځیو کې ویل کېږي هغې ټولو په دې تعریف کې د هغې ته اشاره شوې ده. نو احکام، فقهي احکام چې دي او هغه چې د انسان د مسلمان د ژوند پورې اړخ لګوي هغه ټول په دې کې هغې ته احکام ویل کېږي. نو احکام هغه که عباداتو پورې اړخ یا معاملاتو پورې، یا په نکاح یا کورني ژوند پورې هغې متعلق پورې، یا سیاسي او یا اقتصادي، دغه ټول احکام پورې تړلي دي او هغه د دغې تعریف لاندې راځي چې هغه موږ په تعریف ذکر دي د احکامو. همدارنګې اخلاق بیل پکې ذکر شوی، ځکه اخلاق موږ په 6م سیمیستر کې بیل مضمون لرو. په عصري مضامینو کې د اخلاقو په نامه په اسلام کې اخلاقي نظام د هغې نه په دې کې بحث کېږي. د ثقافتي مضامینو کې د هغې نه بحث کېږي. اخلاق د ټولنې هغه د اصلاح دپاره یو اهم عنصر دی، ځکه چې انسان کې اخلاق نه وي هغه کې به انسانیت نه وي. نو اخلاق په عباداتو هم تاثیر لري، اخلاق معاملاتو هم تاثیر لري، اخلاق په ټول کورني ژوند هم تاثیر لري. انشاءالله کله چې ثقافت مضمون ته رسېږئ، د اخلاقو مضمون ته رسېږئ، نو انشاءالله هغه به په تفصیل سره په دې باندې پوه شئ چې اخلاق په د اسلامي ټولنه کې، په انساني ټولنه کې څونه ارزښت لري او څونه مهم دی. ځکه چې یو انسان موجود وي او هغه کې اخلاق نه وي، هغه بیا حیوان دی، هغه به انسان نه شمېرل کېږي. ځکه اخلاق دا ډېر عظیم منزله او مرتبه لري چې انسان ته انسانیت بخي. یو سړی چې اخلاق نه لري نو هغه کې بیا انسانیت نه وي. نو انسانیت دا د اخلاقو یوه نمونه ده چې ځکه په دې کې ترحم دی، په دې کې صدق دی، په دې کې ظلم نه کول دي، په دې کې صلې رحمي ده، په دې کې اخلاص دی، دا ټول په دې کې راځي انشاءالله چې په تفصیل سره به تاسې په 6م سیمیستر کې واخلئ او زده بیا کوئ. همدارنګې نورو دیني علوم مجموعې ته هغې سره عبارت دی. نو په دې کې به دغه نور پاتې چې کوم د قرآن پوهنې مضامین دي، یا خصوصیات د اسلام دي، یا نبوي سیرت دی، هغه د هغې نه عبارت دی. نو دغه نور مضامین په دغه کې ټول د دیني چې کوم مجموعې دي هغه په دې نور رستني فقره کې رستني ټکي لاندې راځي چې هغه. نو په دې تعریف کې تقریبا د ثقافت اسلامي چې کوم هغه مضامین دي او کوم هغه علوم اساسي دي هغې ته پکې اشاره شوې ده. د دې وجې نه د ثقافت اسلامي تعریف د عقایدو،
احکامو اخلاقو او نورو دینی علوم مجموعې څخه عبارت دی. دې ته د ثقافت اسلامي تعریف وایي. په مختصر ډول همدا ویلی شو چې د انسان ژوند د قرآن او سنت په رڼا کې د هغې په رڼا کې تېرول دا ثقافت اسلامي تعریف دی، یا دا دې نه موږ دغه اعتبار ورکولی شو. دویمه عنوان چې موږ سره دلته دی هغه د ثقافت اسلامي ارزښت دی. ثقافت اسلامي څه ارزښت لري؟ ثقافت اسلامي په ټولنه کې ډېر لوړ ارزښت لري. ثقافت اسلامي لکه څنګه چې موږ په تعریف کې ویل دغه ټولو احکام او ټولو عقایدو احکامو او دغه اخلاقو او دغه نورو مجموعې ته شامل دی. نو دا ټول انسان دې ته هڅوي چې څنګه په دې دنیا کې ژوند تیر کړي، څنګه یو بل سره تعامل وکړي، څنګه اخیستل خرڅول وکړي، څنګه نو دا ټول موږ دې ته هڅوي چې ارزښت د ثقافت اسلامي موږ ته معاینه کړي. نو راځو هغه تفصیل ته. قرآن او سنت کې د انسان عملی سلوک په دې باندې ډېر ترکیز شوی دی. هغې ته دغه ټول اړخونه دې څېړل شوي دي او دغه ظاهري سلوک هغه اړخونه هغه د شریعت مطابق برابرول دغه ثقافت اسلامي وي. یعنی انسان چې څونه اړیکې لري، د رب سره اړیکه ساتل، د خلکو سره اړیکه ساتل، د ټولنې سره اړیکه ساتل، دا ټول د شریعت په رڼا کې ترتیبول او هغه برابرول دې ته ثقافت اسلامي وي. نو ثقافت اسلامي د انسان دغه چارې ټولې برابروي او دې ته هڅول کوي. دویمه د هغې دا ده ارزښت په دې کې دا دی، دویمه چې ثقافت اسلامي چې دی دا د علم او معرفت په رڼا کې د مسلمان عملي کړنلاره ده. د علم او معرفت په رڼا کې د مسلمان عملي کړنلاره، یعنی څنګه مخکې لاړ شي، څنګه د آخرت دپاره کار وکړي، څنګه دنیا دپاره کار وکړي. دا ټول الله تبارک وتعالی انسان ته په دې دنیا کې هغه ښودلي دي. د دې دپاره پیغمبران را لیږلي دي، په هر وخت کې پیغمبران را لیږلي دي. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان یعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تبارک وتعالی وایي ما په هر امت کې یو پیغمبر لیږلی دی چې هغوی ته دا هدایت او دا لارښوونې کوي تاسې به د الله عبادت کوئ او د الله د عبادت نه به د بل چا عبادت نه کوئ او طاغوت د بندګۍ نه به ځان ساتئ. دغه پیغمبران دنیا ته الله تبارک وتعالی همدې دپاره راغلي چې انسانانو ته سمه لار وښیي، لارښوونې ورته وکړي. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی پیغمبران رالیږلي دي چې په خلکو باندې په ورځ د قیامت دا حجت قایم نه شي چې دا ووایي چې موږ ته پیغمبر نه و راغلی، موږ ته لارښوونکی نه و راغلی، موږ ته چا دین نه دی رارسولی. د دې وجې نه نن سبا خو دا د خلکو دا عذرونه ډېر کم پاتې دي په دې اوسني ټکنالوژۍ کې، په دې اوسني رسنیو کې، په دې اوسني حالات کې چې کوم د الله په فضل باندې یعنی هر څوک کولی شي چې د دې لارښود رسنیو نه استفاده وکړي په مختلفو برخو کې، خاص کر اجتماعي رسنۍ چې څوک یې ښه استخدام یې کړي، هغې نه د دین د زده کړې د خپل د لارښوونې د ښه لارښوونې دپاره هغه د هغې نه زده کړې وکړي او هغې نه استفاده وکړي. نو اسلامي ثقافت چې دی دا د مسلمان د ژوند کړنلاره ده چې څنګه باید ژوند وي. دې وجې نه څوک چې د دغه ژوند د اسلامي ژوند نه سرغړونه کوي، د هغه ژوند تاسې وګورئ چې هغه ډېر په تنګ وي او ډېر نه پسې تنګ وي، په دنیا کې خوشحاله نه وي، که هغه هر څونه مال ولري، که هر څونه جایداد ولري، که هر څونه عیش او عشرت کې وي، خو نه پسې تنګ وي، مطمئن نه وي. دې وجې نه الله په قرآن کې الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې هغه زړونو ته اطمینان حاصلیږي. ما شاته وګورئ چې ډېر خلک مالداره وي، ډېر قسمه قسم عیش و عشرت کې وي، جایداد د بنګلې او موټر یا نور هر څه د دنیا، خو زړه تنګ وي، هغه چا کې خودکشي کوي. هغه ولې؟ ځکه چې د الله د دین نه سرغړونه کوي، د هغه د ژوند کې د الله د احکامو بیلګې نه لیدل کېږي، هغې باندې تګ نه وي، بلکې ټول عمر یې د هغې نه سرغړونه وي، په فحشا کې، په عریانۍ کې، په بې حیایۍ کې، په نافرمانۍ کې. نو زړه یې تنګ شي، بس بیا خودکشي وکړي، ځان مړ کړي او هغه بله ده چې څوک ځان مړوي، ځان مړ کړي او ځان قتل کړي، هغه ابدي جهنمي دی، لکه څنګه چې په احادیثو او آیتونو کې دا ثابته ده. نو اسلامي ثقافت چې دی دا د انسان عملی د ژوند لپاره عملي کړنلاره ده، باید په دې باندې دا زده کړو او په دې باندې عمل وکړو. درېیمه ارزښت یې په دې کې بیانېږي چې اسلامي ثقافت چې دی دا د ژوند ټولو مشکلاتو
هغې ته ځواب ویونکی دی. یعنې انسان ته چې هر څه پیښیږي که هغه د یو عالم نه د یو مفتي نه هغې پوښتنه وکړي چې د دې حل په اسلام کې څه شی دی هغه به ورته هغه بیان کړي. خو که ورالو نورو دینونو او مذاهبو ته هغه د هغې هغه جواب نشي ورکولی. موږ په نورو ادیانو کې خاص کر په نصرانیت کې چې ما ډېر مطالعه کړی دی هلته یو معما شکل دی د سړي ذهن پرې نه خلاصېږي چې د کې د پلاني شي دپاره څه جواب دی د پلاني شي دپاره څه حل دی هغه ټول داسې یو معما شکل دی چې د سړي ذهن پرې نه خلاصېږي. خو برعکس په اسلام کې هره مسله هغه ډیره روښانه ده ډیره واضحه ده د هر سړي ذهن پرې خلاصېږي چې هدف او مقصد د دې نه څه دی. نو دې وجې نه څومره مشکلات چې انسان ته پیښیږي که هغه په هر اړخ کې وي که هغه په هر جنبه کې وي په هر ډله کې وي یا هر چا ته پیښیږي خو هغه په اسلام کې د هغې دپاره حل شته او هغه د هغې حل د هغې اسلام نه اخیستلی شي او په هغې باندې هغه عمل کولی شي تر څو هغه د هغه مشکلاتو نه بچ کړی شي او خلاص شي. دارنګې اسلامي ثقافت چې دی دا د تر دې چې موږ مخکې روښانه کړه چې د مسلمان دپاره عملي کړنلاره ده د الله نظام دی او دا د الله رحمت دی. یعنې څوک چې په دې باندې عمل کوي او په دې باندې عمل کوي الله په هغه باندې رحم کوي. ځکه اسلام د رحم او د شفقت دین دی د ترحم دین دی او دا لوی نعمت دی. دې وجې نه باید په دې نعمت باندې خلک شکر وباسي. دې وجې نه د اخرنی آیات چې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د عرفات په میدان کې نازل شوی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لګوره دې کوي الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی یعنی اسلام چې دی دا د الله له طرف نه ډېر لوی نعمت دی. دا الله وی واتممت علیکم نعمتی خپل نعمت مې په تاسو باندې پوره کړي اسلام په تاسو باندې پوره شو. د دې وجې نه اسلامي ثقافت چې دی یا اسلامي کړنلاره چې دا د الله لوی نعمت دی باید مسلمان د دې نه برخمن شي او الله زموږ ټولو دغه رحمت او دغه پوهه په نصیب کړي. بل عنوان چې موږ سره دی دریم عنوان هغه د ثقافت اسلامي ډولونه. ثقافت اسلامي څو ډوله دی؟ په عموم کې ثقافت اسلامي علماء کرامو یا ثقافت پوهانو هغه په دوه ډول تقسیم کړی دی. یو ټولنیز ثقافت دی یا کلتوري ثقافت دی او یو اسلامي ثقافت دی. ټولنیز ثقافت هغې ته ویل کېږي هغه د هرې طایفې یا د هر قوم د هر منطقې خپل کلتور او ثقافت وي. که موږ د افغانستان مختلفو قومونو ته وګورو د افغانستان مختلفو وګړو ته وګورو نو هغه یو ولایت د بل ولایت د هغې ثقافت د هغې کلتوري او هغه ارزښتونه هغه فرق لري. نو مختلف ولایتونه زموږ مختلف ثقافات لري. دغه کلتوري ثقافتونه د هر قوم هغه د هغې دپاره یو افتخار دی او هغه په هغې باندې عمل کوي. پخوا نه که سړی وګوري چې مثلا د ننګرهار په اطرافو خلکو کې کوم ثقافات موجود دي کوم زاړه دودونه موجود دي یا د کونړ په خلکو کې کوم دودونه موجود دي یا اوس مثلا نورستان په خلکو کې کوم دودونه موجود دي. که موږ لاړ شو بدخشان ته او د هغې په خلکو کې وګورو هغه کوم کلتوري او ثقافتي کوم دي هغه تقریبا د هر ولایت ځان ته ځان دی. که هغه ولایتونه سره نږدې تقریبا کیدای شي لږ تشابه ولري خو چې د جدایي سره نو هغه بیا ډېر فرقونه ډېر کلتوري ثقافات ډېر فرق لري. نو هغه ثقافات چې د هر منطقې وي د هر ځای وي د هر ولایت چې وي که د شریعت سره په ټکراو کې نه وي په هغې باندې عمل کول هغې په هغه عملي کول یا په هغې باندې مخکې تګ کوم مشکل نه لري. هغه دودیز ثقافتونه چې کوم دي کوم رواجونه چې دي که د اسلام سره په ټکر کې نه وي هغه کوم مشکل لري او هغې باندې هغه ساتل پکار دي او په هغې باندې مخکې تګ پکار دی او د هغې حفاظت پکار دی. او کوم چې د اسلام سره په ټکر کې وي د اسلام خلاف وي نو هغې نه باید سړی ځان وساتي ځکه اسلام دین چې دی هغه نارواو ته او نارواو نه خلک منع کوي ځکه هغه غیر اسلامي دودونه بیا راځي اسلام سره په ټکر کې نو باید د هغې نه ځان وساتو. او کوم چې عام د خلکو کلتوري دي که هغه خوراک پورې تعلق لري که هغه په جامه پورې تعلق لري که هغه په نور عیش و عشرت پورې تعلق لري او هغه د اسلام سره کوم ټکر کې نه وي نو هغې کې هېڅ مشکل نشته. هغې باندې خلک عمل کولی شي او هغه ساتلی شي او په هغې باندې مخکې تللی شي. او کوم چې دویم ډول دی هغه دیني ثقافت دی
چې هغې ته غیر مادي ثقافت وي. غیر مادي ثقافت دا اسلامي عقایدو نه اعتبار دی، د اسلامي توجهاتو، اسلامي افکارو، اسلامي احکامو پورې تعلق لري. نو دا اسلامي ثقافت لکه څنګه چې مخکې تعریف وکړو، دا د انسان دپاره، د انسان د ژوند دپاره یو مشال دی او په دې باندې به تګ کي، په دغه طریقه باندې به ځي، خپل ژوند به په دې باندې برابروي. په دې کې د هر څه واضح دي چې دا پکې خیر دی، دا پکې شر دی، دا پکې نافع دی یعنی فایده کوونکی، ګټه رسوونکی دی، دا پکې ضرر رسوونکی، دا ټول واضح دي. نو دا غیر مادي ثقافت چې دی یا اسلامي ثقافت، هغه لکه څنګه چې موږ ویل، هغه به د هغې طریقه چې څنګه د قرآن او سنت احکام دي په هغې مطابق به هغه عمل کوو، هغې باندې به مخکې ځو. زمونږ څلورم عنوان چې دی په دې درس کې د ثقافت اسلامي ځانګړتیا دي. اسلامي ثقافت څه ځانګړتیاوې لري؟ دا زموږ د ثقافت هغه اهمیت نه وروسته دا راپخي چې اسلامي ثقافت ولې دونه مهم دی، ځکه دا ځانګړتیاوې لري. یعنې مخکې موږ اهمیت یې بیان کړ، ارزښت یې موږ بیان کړ. دغه اهمیت او ارزښت یې په څه کې دی؟ ولې دا ځانګړتیا لري، دغه خصوصیات لري چې هغه لاندې لکه مثلا اسلامي ثقافت چې دی هغه د ربانیت نه برخمن دی. ربانیت څه معنا؟ ربانیت دا معنا چې د انسان ژوند چې دی هغه به ټول هغه په دې دنیا کې د اسلام په رڼا کې وي، په هغې کې تعصب نه وي، په هغې کې قوم پرستی نه وي، په هغې کې ظلم نه وي، په هغې کې جبر نه وي، بلکې د خلکو د انسانانو سلوک هغه په عدالت باندې قایم وي، هغه په انصاف باندې قایم وي، او هغې کې به څوک د چا لحاظ نه ساتي، بلکې ربانیت دا معنا چې د الله احکامو مطابق به خلکو سره تعامل کوي. مثلا که یو سړی د مسکین بیچاره سره یو شان تعامل کوي او د غریب او مالدار سره بل شان تعامل کوي، دې ته ربانیت نه وي. ربانیت دې ته ویل کېږي چې څوک د الله د دین مطابق خلکو سره تعامل کوي، دې ته ربانیت ویل کېږي. نو الله تبارک تعالی موږ ته امر کوي تاسې ربانیین جوړ شئ، یعنی الله فرض جوړ شئ، د الله د ژوند مطابق، د الله چې تاسو ته کوم ژوند لارښوونې کړي د هغې مطابق تاسې ژوند وکړئ. هغې کې به قوم پرستي نشته، نجات پرستي نشته، لسان پرستي نشته، په هغې کې د وګړو هغه ټول یو شانتي په عدالت او مساوات باندې هغې سره تعامل کېږي. نو دا موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا عمل کوي. دې وجه نه کله چې د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې یوې د بني مخزوم قبیلې یوه ښځې غلا وکړه، نو نبي صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دې لاس کټ کړي. د بني مخزوم قبیلې چې د قریشو یوه بهترینه او غوره قبیله وه، هغه راغونډ شولو، وایي چې دا خو زموږ دپاره ډېر د عیب خبره ده او باید نبي صلی الله علیه وسلم دا کار ونه کړي. خو نبي صلی الله علیه وسلم ته ډایرکټ نشو ویلی، نو لاړ د نبي صلی الله علیه وسلم ته چې څوک محبوب لکه اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه، دې ته به حب النبي صلی الله علیه وسلم ویله. پلار او زوی ته حب النبي او ابن حب النبي صلی الله علیه وسلم، دا به نبی صلی الله علیه وسلم، یعنی هغه څوک چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر محبت، نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر محبت ساتي، او د زوی سره به هم نبی صلی الله علیه وسلم ډېر محبت ساته. نو ده ته ورغله او ورته ویل چې ته زموږ دپاره نبی صلی الله علیه وسلم ته شفاعت وکړه چې د دې لاس کټ نه کړی شي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله اسامه راغی او دا خبره ورته نبی صلی الله علیه وسلم دا رنګ تغییر شو، تک سور شو رنګ او په قهر شو، او ته وایي اتشفع فی حد من حدود الله، ته د الله په حدودو باندې د الله د حدودو منع کولو لپاره شفاعت کې د دې لپاره واسطه ګرځي. بیا څه وایي چې لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم سرقت لقطعت یدها، که چېرته د محمد صلی الله علیه وسلم یعنی زما لور نبی صلی الله علیه وسلم وایي که زما لور غلا وکړي فاطمه رضی الله تعالی عنها، نو از به لاس کټ کوم. دغې ته ربانیت ویل کېږي. په دې کې به قوم پرستي نه وي، په دې کې به زورواکي نه وي، ثقافت اسلامي دغه ربانیت موږ ته ښیي. نو الله دې وکړي چې زموږ په دې مسؤلینو کې، زموږ په مشرانو کې، زموږ په دغه کې دغه ربانیت الله راولي، تر څو په دې ملک کې امن او سوکالي هغه منځته راشي. ځکه دا انصاف او عدالت امن دا د
د امن دپاره اساسي دغه دی چې کله په خلکو کې عدالت تامین شي، په خلکو ته انصاف ورکړی شي، بې عدالتي د منځه لاړ شي، نو امن به ډېر زر راځي. دویمه ځانګړتیا د ثقافت اسلامي هغه دا ده چې ثقافت اسلامي چې دی دا د شمول څخه برخمن دی. ثقافت اسلامي د نورو ثقافاتو نه دا دی چې ثقافت اسلامي د انسان ټولو جوانبو ته شامل دی، که هغه د انسان شخصي جوانب دي، که هغه د نورو سره تعلقات دي، هغې سره شامل دی. که مثلا انسان د خپل اهل سره څنګه تعامل کوي، د هغې لاره ورته ښودلې ده، د بچو سره څنګه تعامل کوي لاره ورته ښودلې ده، په خلکو سره به څنګه تعامل کوي، د حاکم سره به څنګه تعامل کوي، د محکوم سره به څنګه، یعنې ټول لغې دا نه چې صرف هغه ته د خپل ځان تعامل خو نورو ته نه، ځکه انسان چې دی دا چې په ټولنه کې اوسېږي د دپاره خپل ضوابط او اصول الله تبارک تعالی مقرر کړي دي، او د دې ضوابط او اصولو مطابق به په دې لاره ځي. چا نه بغلا نه کوي، په چا باندې به ظلم نه کوي، د چا مال ته به تمه کېږي نه، خپل حق به پېژني، پردی حق به نه خوري. دا ټول دغه دي چې دا په دې کې ښودل دی موږ ته. دارنګې علاقات د خلکو سره، د مشر سره به څنګه علاقات ساتي، د هغې به څنګه احترام ساتي، د کشر باندې به شفقت او رحمت کوي، دا ټول یې ورته ښودلي. یعنې اسلامي ثقافت د شمول څخه برخمن دی. په دې کې د انسان ټول علاقات هغې دپاره ضوابط مقرر شوي دي، ضوابط بیان شوي دي، باید انسان د هغې مطابق په دې دنیا کې ژوند وکړي. آخرت دپاره به کار کوي، د آخرت دپاره به عمل کوي، خو دنیا دپاره هم مه هېرولی نشي، دنیا دپاره به هم خپل کوشش کوي. دیو جن قرآن کې الله تبارک ولا تنس نصیبک من الدنیا، د دنیا چې کومه ستا برخه ده هغه هم مه هېروه، په هغې نه هم د شریعت مطابق استفاده وکړه. درېیمه ځانګړتیا چې د ثقافت اسلامي ده هغه تکامل او ترابط دی. یعنې ثقافت اسلامي د کمال څخه برخمن دی. اول خدا هر څه کې کامل، لکه موږ مخکې هغه آیات ولوستو چې الیوم اکملت لکم دینکم، دا دین کامل دی، دا دین کامل دی. ثقافت اسلامي مضمون دا د دین نه عبارت دی، د اسلامي دین نه عبارت دی، نو دا کامل دی، په دې کې نقص نشته. دا په دې کې ټول هر څه هغه مکمل بیان کړی شوي دي. که څوک دا نشي ویلی چې ولا پلاني برخه کې په دین کې دا نقص دی، په پلاني برخه کې دا نقص نه، دې وجې نه اسلامي دین کې دا دی چې خو کامل دی، او بل شامل دی، بل دا چې د هرې زمانې سره دا موافق دی. څوک دا نشي ویلی چې 1400 کاله مخکې اسلام نافذ شوی، په هغې کې دا احکام دي، خو اوس موږ باندې دا سختي ده یا دا پکې نه. اسلامي دین چې الله تبارک وتعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ، او د اخرني پیغمبر وګرځو، تر ورځې د قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي. په دې کې داسې اصول او داسې قواعد او ضوابط په دې کې مقرر دي چې دا د هرې زمانې سره مطابق دی، د هر قوم سره، د هرې منطقې سره. یعنې هیڅوک دا نشي ویلی چې دا په موږ باندې سخت دی، یا د هر قسم وګړو سره. مثلا الله تبارک وتعالی په قرآن کې، په سنتو کې د اقویاو دپاره، د ځوانانو دپاره یو قسم احکام هغه رالیږل دي، مثلا د ضعیفانو، د کمزورو، د بوډاګانو دپاره بل قسم احکام دي، په هغې کې اسانتیا راغلي. د مسافر دپاره چې په لاره کې د هغې دپاره یو قسم احکام دي، خو چې په کور کې هغې دپاره بل قسم احکام دي. د ضرورت او د مشکلاتو په وخت کې هغې دپاره بل قسم احکام دي. دې وجې نه اسلامي شریعت چې دی دا کامل دی، او دا مترابط دی یو بل سره، د دې احکام نښلېدل دي. یعنې څوک دا نشي ویلی چې زه مثلا په عبادت کې کومه، خو دغه معاملات دا جدا کوم، دا د اسلامي شریعت په رڼا کې نه کوم، نه، دا یو بل سره نښتي دي، ځکه دین یو بل پوره کوي. د یوې مثلا د عباداتو برخه ده، بله د معاملاتو برخه ده، بله د اجتماعیاتو برخه ده، د ټولنیز ژوند برخه ده، بله د سیاسي ژوند برخه ده. یعنې دا ټولې برخې په دې کې د یو بل سره تړلي دي، مترابطې دي، یو بل نه جدا کېدونکي نه دي. که څوک وایي چې دا برخه یې منمه، دا برخه یې نه منمه، هغه دین نه پوره کېږي. بلکې اسلامي دین چې دی، اسلامي ثقافت چې دی، هغه کامل دی او یو بل سره تړلی دی، مترابط دی، او هیڅوک دا نشي کولی چې یوه برخه زه په ځان باندې منم او بله برخه نه منم. څلورمه ځانګړتیا چې دا اخري ځانګړتیا ده په دې درس کې زموږ او ستاسو، چې دا اسلامي ثقافت چې دی دا د توازن یا د میناروي او اعتدال څخه برخمن دی. اسلامي ثقافت دا داسې دین دی چې دا معتدل دین دی،
الله تبارک تعالی وکذلک جعلناکم امه وسطا، همدارنګې تاسو ما یو وسط درمیانه میانرو امت ګرځولی هستئ. په دې کې احکام هم هغه په همدغې کچه باندې دي چې هغې کې سختي نشته، هغې کې افراط او تفریط نشته. هر څوک چې په دې کې افراط او تفریط او سختی راولي هغه د دینه وتلی دي. دې وجه نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ولن یشاد الدین احد الا غلبه، یعنی یو سړی په ځان باندې دین نه سختوي مګر یعنی په ځان په احکام او داسې هغه ځان باندې سختوي نه مګر دین پرې غالبه کېږي، هغه به نشي هغې ته رسېدلی. نو دې وجې نه دیني احکامو کې څونه توسط راغلی دی. یو صحابي راځي نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه ټول عمر روژه نیسم. نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا ستا وس کې نه ده، دا ستا نه باس دی. یعنی اوس ته مثلا په دې ځوانۍ کې وس لري خو وروسته داسې وخت راځي بیا نه لري، نو بیا ورته هدایت کوي که ته ډېر وس لري او طاقت دې پکې وي نو صوم یوما و افطر یوما، یوه ورځ روژه ونیسه او یوه ورځ ماته که. وایي دا د داود علیه السلام روژې دي او دا غوره بهترین روژې دي چې سړی یوه ورځ روژه نیسي او یوه ورځ ماتوي. یعنې دا یې ورته وښودل. ځکه ټول عمر روژه نیول په دې کې د انسان ته تکلیف، بدن ته تکلیف رسېږي، د هغه نور حقوق چې د پورې تړلي دي هغه ضایع کېږي. نو اسلام د اعتدال دین دی، په دې کې هېڅ قسمه افراط او تفریط نه. هغه خلک چې پکې افراط او تفریط کوي هغه د اسلام په مفهوم باندې نه پوهېږي. اسلام د اعتدال او د میانروۍ دین دی، په دې کې هېڅ قسمه تشدد نشته، هېڅ قسمه سختي پکې نشته. باید مسلمانان د دغه دین باندې ځان پوهه کړي چې اسلام په ټول اړخونو کې، که هغه د عبادت په اړخونو کې، که هغه د خلکو سره په تعامل په اړخونو کې، که هغه د خلکو سره د حکم او د فیصلو په حق کې دی. وجه نبي صلی الله علیه وسلم تعامل ته چې سړی وګوري په دین کې هغه ټول په دې باندې مبني دی، یا په دې معنی چې دین دا زمونږ چې دی دا د میانروۍ او د توسط او د اعتدال دی، په دې کې سختي نشته. ډېر خلک د اسلام په معنا باندې، د اسلام په مفهوم باندې په صحیح معنا باندې نه پوهېږي، هغه په هغې کې سختي راولي، هغه په هغې کې تشدد راولي، هغه په هغې کې داسې څه ورنه باسي چې هغې نه صحابه کرام سلف صالحین هغه مفهوم نه اخیستی. دې وجې نه موږ دا وایو چې کله چې په دین باندې ځان پوهه کوو نو باید دې ته رجوع وکړو چې د دې آیات نه یا د دې حدیث نه سلف صالحینو هغوی ته کوم فهم اخیستی دی، نو زموږ فهم باید د هغې د فهم مطابق وي. ډېر خلک دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه کله کله دا وینا کوي چې هغه وایي چې ډېر کله دې ما ته په یو مسله کې یو قول ظاهره شي، خو که زه د سلف صالحینو په اقوالو کې وګورم هغه قول چا نه کړی نو هغې نه زه اجتناب کوم، ځکه موږ ته دا مناسب نه چې یو مسله کې دوه قوله موجود وي، مسله کې درې قوله موجود وي او په هغې کې د موږ د ځانه دویم قول یا دریم قول هغه ایجاد کو، دا د اسلام د اصول او ضوابطو نه خلاف کار دی. دې وجې نه په دین باندې ځای پوه کول پکار دي چې دین دا زموږ دین چې دی او اسلامي ثقافت چې دی، اسلامي دین چې دی دا د اعتدال او د میانروۍ څخه برخمن دی او په دې کې هر شي لپاره خپل اصول او ضوابط هغه مقرر کړی شوي دي. باید په هغې باندې ځان پوه شي. یو انسان په ټولنه کې اوسېږي، د ټولنې سره به ځان برابري، ټولنه کې چې کوم عادات او اصول چې د قرآن او سنت خلاف نه وي په هغې سره تعامل کولی شي. ډېر خلک چې په اسلام نه پوهېږي هر شي ته حرام او هر شی ناروا او هر شی نه هر شی په هغې باندې پوهېدل پکار دي چې د دې هدف او اساس څه شی دی، د دې نه مقصد څه شی دی، د کومو اصولو مطابق دا شی حرام ګرځي، دا شی ناروا ګرځي، دا شی د اسلام سره تضاد کې. نو دا ډېر اوږد بحث دی، دا پوهې تعلق لري. ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي چې نو ځکه مشکلات په دې نړۍ کې، اسلامي نړۍ کې چې کوم مشکلات منځته راغلي دي هغه همدغه د عدم فهم چې زمونږ ځینې ورونه د اسلام په صحیح اصولو باندې او د اسلام په احکام باندې په صحیح طریقه باندې نه پوهېږي، لکه څنګه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات دي او د هغه فهم د سلف صالحینو صحابه کرامو فهم دی د هغې مطابق. ځکه دې وجې نه علما ذکر کوي چې عموم یو حکم د یو حدیث د یو آیات نه اخیستل کېږي، بلکې
هغه حکم مسله چې موږ تطبیقو هغه اخلو باید هغه د دغې مسلې مطابق چې څونه احادیث دي څونه آیاتونه دي هغه ټول راغونډ کړه چې د هغې په مطابق او د هغې د ټولو د مفاهیمو مطابق حکم او فتوا صادره شي تر څو تناقض په فتوا کې تناقض په مسایلو کې هغه د منځه لاړ شي او هغې ته لار اواره نه شي چې مثلا دا یا داسې وي دا داسې وي نه د دې ټولو مفاهیم هغه یو وي خو کله کله فهم کې هغه خطایي وي د دې وجه نه کوشش کول پکار دي چې د اسلام په احکامو کې د میناروۍ نه کار واخلو د اعتدال او توسط نه کار واخلو او دا د اسلام د هغه اساسی اهداف دی نبی صلی الله علیه وسلم وی چې یسروا ولا تعسروا تاسو د خلکو باندې اسانتیا راولئ تاسو باندې خلکو سختی مه راولئ نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها بل حدیث کې فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې بله اختیار ورکړی شو د الله طرف نه چې ته په کوم باندې عمل کې وی وکانه يحب ان يعمل بايسرها باخفها نبی صلی الله عائشه ام المؤمنین وی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه حکم غوره کو چې هغه به اخف او هغه به اسانو ځکه چې هغه د امت لپاره اقتدا و امت په هغې پسې تاغل چې وروسته په خلکو باندې هغه ګران نشي او په امت باندې مشقت تحمل نشي یا مشقت را نشي د دې وجه نه کوشش کول پکار دي چې د اسانتیا نه د امت دپاره د وګړو دپاره د اسانتیا نه کار واخلو نه د سختیا نه او آخري ځانګړتیا د اسلامي ثقافت چې ده هغه دا ده چې د اسلامي ثقافت دین چې دی هم عمومي دی او هم عالمي دی یعنی دا د یو منطقې پورې خاص نه دی د یو قوم پورې خاص نه دی نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې لېږل شو د عربو د قوم نه خو دین یې عام و لکه الله تبارک وتعالی قرآن کې یا ایها الناس قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا ورته ووایه ای پیغمبر الله تبارک وتعالی رسول صلی الله علیه وسلم خطاب کوي چې ورته ووایه پیغمبره زه ای خلکه ټول خلک یادېدل چې یا عربو یا عجمو نه ټول خلک یادوي چې زه تاسو ته د الله طرف نه استازی او رسول ما نو نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث شوی ټول انسانانو ته ټولو هغه ته چې هغه عرب دي که عجم دي د هغې دپاره دین د دې وجې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې لا فرق لعربي على عجمي الا بالتقوى ولا لاحمر على ابيض ولا لاسود على ابيض نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په اسلام کې د عربي په عجمي باندې بهتروالی نشته د سپین پوستې په تور پوستې باندې تور پوستې په سپین پوستو باندې بهتروالی نشته مګر په څه سره په تقوا سره یعنی څوک په قوم پرستۍ باندې په نجات پرستۍ باندې په بل باندې ځان برتر نشي ګڼلی ځان په فوق نشي ګڼلی زه تا نه بالا یم زه تا نه اوچت یم پلانی دی پلان نه معیار په اسلام کې هغه تقوا ده الله ته نږدېکت دی فرهیزګاري ده لکه دې وجه نه الله تبارک تعالی وایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا قومونه قبایل چې په خلکو کې جوړ شوي دي او الله تبارک تعالی جوړ کړي دي دا دې دپاره چې یو بل وپېژنو د تعارف دپاره دي د پېژندګلۍ دپاره دي ته د پلاني قوم زه د پلاني قوم یم هغه پلانی د پلاني قوم دی خو نه معیار د تقوا چې دی معیار د بهترۍ د غوروالي چې دی هغه تقوا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو دې وجه دغه اسلام چې دی دا عالمي دین دی دا د منطقې پورې خاص نه دی دا ټولې دنیا ته الله رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی دې وجې نه رسول نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې لو كان موسى حيا ما وسعوا الا اتباعي یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه ولو چې په لاس کې د تورات یوه پاڼه وه او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ولدو نو رسول صلی الله علیه وسلم په قار شو او هغه ته دا خطاب وکړ لو کان موسی حیا ما وسعوا اتباعي یعنی که چېرته موسی علیه السلام ژوندی وي ستا په لاس کې خو د تورات یوه پاڼه ده که چېرته موسی علیه السلام ژوندی وی نو هغه ته بله لار نه وه مګر د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه دې وجې نه اسلامي دین چې دی دا عالمي دین دی دا عمومي دین دی یعنی په کوم قوم کوم قبیلې کوم منطقې کوم ولایت کوم وطن کوم ملک پورې خاص نه دی بلکې د ټولې دنیا دپاره نبي صلی الله علیه وسلم رالیږل شوی دی باید موږ کوشش وکړو چې دا دین اسلامي دین په همدغې ارزښتونو سره چې کوم په قرآن او سنت کې په دین کې ثابت دي هغه په دې ارزښتونو سره ټولې دنیا ته ورسو او خلکو ته دغه حقیقت څرګند کړو تاسې وګورئ چې اسلام کې بهتروالی هغه په ژبه پورې دی هغه په رنګ پورې دی او د دې موږ په اسلامي نړۍ کې په هغه وخت سره ډېر
ډېر نمونې لرو چې د وخت د کمۍ د وجې نه په هغې باندې پوره تفصیل سره بحث نشو کولی. خو عموم دا چې الله تبارک وتعالی لکه څنګه چې رسول صلی حدیث کې فرمایي ان الله لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو شکلونو ته نه ګوري، زمونږ او ستاسو رنګونو ته نه ګوري چې د رنګ ښایسته دی، د ده رنګ دا بدرنګ دی، بلکې الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو زړونو ته ګوري چې زړه الله سره څونه مرتبط دی، دا زړه څونه الله دپاره په هغې کې اخلاص دی، په دین دپاره پکې اخلاص دی، د رسول صلی الله علیه وسلم سره پکې مینه محبت موجود دی، هغې ته ګوري. نو کله چې معیار دا شو نو بهتروالی هغه هم په تقوا او پرهیزګارۍ باندې. او دا زموږ د دې درس آخري موضوع وه. الله دې وکړي چې په درس باندې پوه شوي او راتلونکي درسونه به انشاءالله په تفصیل سره په د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي د عقیدې د مضمون مطابق کاریکولم مطابق انشاءالله هغه مخکې وړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.